آیا د پاکستان حکومت په 2 ورځو کې ړنګیږي؟ په دې اړه عمران خان او فضل الرحمن څه وایي؟ د دې په اړه وروستي جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت پر ضد احتجاج اسلام آباد ته رسېدلی دی. مولانا فضل الرحمن چې دغه احتجاج مشري کوي، عمران خان ته 2 ورځې وخت ورکړی دی چې په 2 ورځو کې دننه دې استعفا اعلان کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا مولانا فضل الرحمن احتجاج ته په خپله وینا کې وویل چې عمران خان دې په 2 ورځو کې دننه استعفا ورکړي، ځکه پاکستان د حکومت کولو حق یوازې د ولس دی او هیڅ اداره دا حق نه لري چې په خلکو حکومت وکړي. نوموړي همداراز د احتجاج ګډونوالو ته وویل چې تاسې د هېواد له ګوټ ګوټ نه دلته ډیر په سختۍ سره ځان را رسولی دی. زه چې ستاسې دې جذبې او ولولې ته وګورم نو تاسې ته سلام کوم. نوموړي همداراز دا هم وویل چې د پاکستان ټول سیاستوال دې په دې احتجاج کې شامل شي او ټول په ګډه د عمران خان د ګوډاګي او استخباراتي حکومت ختمول غواړي، ځکه چې دغه حکومت ناجایزه دی او باید نور پاتې نشي. نوموړي همداراز په خپلو خبرو کې د رسنیو یادونه هم وکړه او ویل چې په پاکستان کې په اوس حال کې په رسنیو سخت بندیز لګېدلی او له رسنیو دې بندیز لرې کړای شي. هغه همداراز دا هم زیاته کړه چې موږ په سوله ییز ډول احتجاج کوو، ګنې اسلام آباد ته چې څومره کسان راغلي دي دا کولی شي چې په خپله د لومړي وزیر کور ته ورشي او هغه لاس تړلي بهر ته راوباسي. هغه همداراز دا هم ویل چې که موږ په دې پوه شو چې زموږ د هېواد ادارې د دې حکومت د بچ کولو او ساتلو هڅه کوي، نو موږ دوی ته 2 ورځې وخت ورکوو. له 2 ورځې وروسته به بیا زموږ په لاس کې هیڅ نه وي او هر څه چې وشو نو ذمهواري به یې د هغې ادارې او د عمران خان د حکومت وي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډېره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نور